سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ ګلپاڼې ته د یو سعودي شاهزاده شرمناک کافر ویډیو در سره حتما تر اخره پورې ګورئ ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ مشهوره پښتو سندرغاړې ګلپاڼه خو موږ او تاسې ټول پیژنو کوم چې د ښایست او ښکلا کیسې یې په لار او بر کې کیږي او هر سړی یې د لیدلو ارمان په زړه کې لري دلته یو نوی خبر چې ټوله سوشل میډیا یې په سر اخیستی هغه دا ده چې ګلپاڼې ته د یو سعودي شاهزاده د واده په بدل کې د 50 کروړو روپو وړاندیز کړی دی ویل کېږي چې دغه شاهزاده د ګلپاڼې د مینې لیونی دی او په هر حال کې غواړي چې ګلپاڼه خپله کړي خو کله چې په دې اړه د ګلپاڼې شخصي سکرتر سره رابطه وشوه نو هغه هم دا خبره تصدیق کړه خو ویلي دي چې ګلپاڼه دغه خبره رد کړي او نه غواړي چې له دغه عیاش عربي سره واده وکړي ګلپاڼه په خپل یوې نوې مرکه کې هم د خپل واده په اړه ویلي چې په نږدې کې به زما کوم وړ کس پیدا شي نو لرې نه ده چې هغه سره به واده وکړي خو د سعودي شاهزاده څو ځله دا د واده وړاندیز کړی او د ګلپاڼې سکرتر ته یې ویلي چې که په هر رقم یې ګلپاڼه به خپلوم او کوم شرط چې راته ږدي د هر یو شرط پوره کولو ته یې تیار یم اوس ګورو چې ګلپاڼه رښتیا هم د سعودي شاهزاده سره واده کوي او که نه په کمنټ کې ولیکئ چې ستاسو څه خیال دی ګلپاڼه به د سعودي د شاهزاده دا غوښتنه ومني او که نه دا وه زموږ نننۍ ویډیو امید لرو چې ویډیو به مو حتما خوښه شوې وي که خوښه شوې مو وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس در سره سبسکرایب کړئ